نوین الحق په خپله تازه مرکه کې د ویرات کوهلي په اړه څه ویلي دي؟ ملامت یې څوک بللی دی؟ د فري هټ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولي نښانو شرنګه به یووالی انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته ضرور رسیږي. د رویل چیلنجر بنګلور او لکنو سپر جاینټس لوبډلو ترمنځ د تېرې لوبې پر مهال د افغان توپ اچوونکي نوین الحق او هندي توپ وهونکي ویرات کوهلي ترمنځ جنجال شوی و، چې وروسته د IPL د څار کمیټې نوین الحق 50 سلنه او ویرات کوهلي 100 سلنه د لوبې د فیس په ورکولو جریمه کړي و. ګوتم ګمبیر چې د نوین الحق ملاتړ یې کړی و او د ویرات کوهلي سره یې لانجه وکړه، 100 سلنه د لوبې د فیس په ورکولو جریمه شو. له دې کړنې وروسته نوین الحق تازه له رسنیو سره مرکه وکړه. نوین الحق په خپله تازه مرکه کې ویلي دي نوموړی IPL ته د سیالیو لپاره راغلی دی، نه د دې لپاره چې سپکاوی ورته وشي. تر هر څه ماته زما عزت او مقام مهم دی. کرکټ د سولې او اخلاقو لوبه ده، خو کله چې کوم لوبغاړی راته توهین کوي زه دا حوصله نه لرم چې صبر ورته وکړم، بلکې سمدستي ځواب ورکوم. مکافات نه غواړم، بلکې خپل عزت او خپل افغانیت ساتل غواړم.